زه سید غفور جان نومېږم، تر غني جان یو کال کشر یم او موږ 5 ورونه یو. په 5 ورونو کې غني جان چې زموږ دریم نمبر و. نو غني جان حقیقت هم دا دی ډېر خوش اخلاقه او ډېر ښه نیت خلاص انسان و. مثال موږ په ورورګلوي وو په کور په دې کې ګویا د یو ډېر ښه کردار و، بلکې له موږ سره یې ورورګلوي داسې وه لکه د یو یار په شان. بلکل اکثره به چې دی له موږ سره میلاو شو بس موږ به داسې محسوسول لکه یو دوست د دوست سره میلاو شي. نو بس ښه سړی و الله پاک. په زندګي د ښه سړي خو نصیب ژوند به یې کم وي. تعلیم خو د ایم ای خو ده کړې وه او بیا دا ویل ایل بي وکړله، بیا په 2000 کې د پریکټس شروع کړه. اوس دومره وو چې اول خدای سوچ ګویا خرڅه مرڅه هر څه زموږ له خوا وه. اوس دومره وو چې خپل بچیان خپل ژوند یې ګر په خپله کاوه. ګویا په وکالت کې ډېر ښه هغه اکسپیرینس هر څه حاصل کړي وو. د غني جان 5 بچیان وو، په دې کې 2 لوڼې وې او 3 زامن وو. نو د بچیانو عمرونه داسې 22 کاله به زما خیال دا لور عمر یې، زوی عمر یې 13 کاله د مشر زوی. دا مشر زوی په سیکنډ ایئر کې دی، سیکنډ ایئر سټوډنټ دی. دا دویم زوی اوس میټریک اګزام ورکوي، هغه بچی هم سیکنډ ایئر سټوډنټ ده. بچیان وایي تعلیم کوي، لګیا دي، سبق وایي. 64 پیدایش 64 دوی 50 کاله به وته، دوی 50 به وایي.